بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا غیر بعد با سورت وی یو سورت په سورۃ فاتحه سره یو ځکه په الصلوات السریه چې ځان لموس کې او یا سری منځونه چې کوم دي په جهري منځونه کې چې په امام په سورۃ اسلام په سورۃ فاتحه وی سورت به سره نه او به چې د ورسنی دوه رکعاتونه باقي کې با سوې سورۃ الفاتحه به او کله نه کله به هغه سره سورت وی. لکه ابو سعید خدری رضی حدیث ته په صحیح مسلم کې پای کې دا مسله ثابت ده چې کله نه کله د تشریکاتونه د کول د سنت طریقه ده او سری کول جهری کول د سنت طریقه ده. که څوک الټه کی نو د رسول الله سم طریقه سنت پاتې خو مونږ سره مونږ صحیح دي چې د رسول الله په خپل ثابت دي چې کله نه کله هغه سری مونږ کو په منځ کې به یو څو ایتونه به کې بتیز وي. صحابونو دا ثابت دي چې هغه سری مونږ کله نه کله بتیز وي، ندی کې سحرج نشته. چې کله سورۃ فاتحه دې ختم کړه نو دلته یو بل مسله وسلم راځي ولک ضالین امین یبا امین وي د امین په پټ وي که تیز به رسول الله سم خوږي تیز به وي. امام بخاری او مسلم حدیث راوړل اذا امن الامام فامنوا، کله چې امام امین وي تاسو سره امین وای. اوس چې د امام امین سره موږ ال امین وای چې امام اواز هم وورو کنه. امام بخاری رحم الله په دې باندې باب تړلې باب په بیان د دې کې چې امین په تیز ویل کی او به کې روایتونه راوړي. امام عطاء بن ابي رباح رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله استاد هغه وی په دې حرم مکی کې 200 صحابه مری دي چې کله به امام ولد ضالین هغه به دور په زور امین وي چې د جمعات کې یو کړنګا جوړه شو. هغه طریقه حدیث کې راځي لکه رسول صلی الله علیه وسلم دې بارک ډیر روایت موږ تفصیل اوس نه جو چې رسول صلی الله علیه وسلم کله امین وي رفع بها صوته اواز به تیز کو مد بها صوته د اواز به زراخ کو وګد به. یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه امام ابن خزیمه رحمهم الله غوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يهود تو سره په یو شی باندې دومره حسد نشته لکه څومره چې پسره په دې امین په تیز ویلو سره په سلام چلو سره. کله چې موږ امین په تیز وو يهوديانو په ژړ کې سم سکی سم ور په ولګي او چې کله سلام واچو په يهوديانو باندې ور ولګي. ان شاء الله مسلمانانو کې به دې څوک نه چې هغه زموږ په امین باندې خپکی نه به څوک دي چې زموږ په امین باندې خپکی چې ولې ته امین په تیز وو. موږ په تیز وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي موږ په تیز وایو چې صحابو طریقه موږ په تیز وایو چې پرې چې د يهوديانو د زړه شي دا وڅ موږ يهوديان په قاروم او د رسول الله سنت هم دي. دا غینه بعد به رکوع لذي رکوع چې دی صورت به وي او صورت د انسان مرزي دی چې وګدوي لړنوي د حالت مطابق هغه ځان له یو مسله ده. او دلته اوسه فائدې لپاره د ساتي د فائدې لپاره ذکر کو چې قران د آیتونه د سوراتونو د په ترتیب باندې ویل غوړه طریقه ده. یعنی سورۃ الفلق دی به سورۃ الناس په بدرکات کې وای. خدای ترتیب الټا کول د رسول الله ثابت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو منځ کې په دې یو رکعت کې سورۃ البقره او سورۃ النساء او به سورۃ العمران دی ویلي. د دې څخه ترتیب ګوره الټا کو. سورۃ البقره به سورۃ البقره به کوم سورۃ دی؟ العمران دی. رسول الله سورۃ النساء به سورۃ العمران وي. او رسول الله ګوره چرته غلط کار نه کوي. هغه د امت مشر دی. هغه د امت مشر دی. ما یو پیر پاکستان کې به یوزي کې امامتي ورکوله نه ما دغه د سورۃ النصر مو اذا جاء نصر الله ما خام په منځ کې په علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وي. ما ته دا پته چې سورۃ الفیل د سورۃ النصر نه مخ کې و مې چې کلمه سلام وګرځو یو سپینګیره وبزره چې ماشاءالله لکه سعودي کې چې سړی علم وکي صحیح دی چې لکه علم وسري خدای چې ترتیب وطني معلوم جری سورتونو ترتیب سره نه دا طریقه په غټه ما قصدن وکړه کله کله بعض کارونه قصدن کې چې خلکو ته پته ولګي چې دا شتي ځکه چې مولوی سی نه کوي چې دا پته لګي نه لګي پته کوي
اوس مثال کې زمانځه ته ودرېدم چې کله مانځه تکبیر تحریمی سره فریدین کوم نو لاس کله وګو پر کله وګونو پر کله سینو پر خلکو زولیدم پته ته یې دا طریقه ګر مولوی سی وی کوي نه دا به ته پوښتنه په دې کې یو طریقه مې راټینګ کړی دا وګونه دي ونیس او به یې کېدم له سونه نو چې ته د بلې طریقې څخه پته ولګي هیڅ پته وته نه لګي رکوع له بلارش رکوع چې زینو تکبیر به وي الله اکبر او دا غي سره بلا سونه اوچت کې بیا دا غټه مسله ده لا سونه چې تول د رکوع سره او لا سونه چې تول د رکوع نه بعد او لا سونه چې تول چې د دویم رکعت نه دریم تر پاسې دا غټه مسله ده او لا سونه چې تول د تکبیر تحریمی د پر ده سره ولا مسله ده یو سره ماته چې شیخ صاحب لا سونه خدلته مو چې تولته مو چې دای څنګه ټکړه غلي وړه کله هغه وړه پدې لري چې په مذهب کې شتي او دا غټه پدې لري چې مذهب کې نشته مولوی څه نه دی ویلی نه اوس دا غټه شو بده اوس قصه غټه کو مناظره بم کو خبرې بم کو یو بل سره دښمنیان هم کو ها هغه ګوره مولوی څه ویلی چې شتي ناغه مشتي او دا سوچ مکوې ګوره چې کم سره مقلدي او دې اولنی تکبیر تحریمی سره فریدین کوي دا سوچ مکوې چې ګوره دې په دې کې چې رسول سم کړی دی ګوره دې په دې کې چې په کتاب کې راغلي دي او زه د الله قسم خورم د کعبه پر رب د قسم خورم په کتاب کې دا نه وای کنه په دغه ځکه مر فریدین نه کول زه چې د رکوع سره فریدین کوم الله اکبر او کته لار شم وې چې د خر پشان لکې وای او ته چې د خر پشان لکې وای په ولکې نه خاندمه په دین پوره الله په دین پوره ټوګه کې د کافر بشي دا ما چې کومه خو د الله په دین باندې عمل کړي هغه پوره خانده دغه چې مذهب کې ګوره دا تقلید انسان د کمزې ته ورسي د رفلیدینو مسله الحمدلله موږ تفصیلا بیان کړی ده او د بعضو مرګرو سره شتیم هغه ووري تفصیلی دلیل پېښ دي چې صرف اشاره وکړو حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه و چې رسول الله بکره مانځ ته ودرېدو کان يرفع يديه حدو من كبير رسول الله بدل اسونه چت کړو اذا افتتح الصلاه کله چې بل منز شروع کو واذا كبر للركوع کله چې رکوع ته واذا رفع راسه من الركوع او کله چې بده رکوع نه راپاسېدو یو حنفي علمنا چې دا تاسو کو وی رسول صلی الله علیه وسلم بده تکبیر تحریمه دی اوله کې چې د رفلدین د سره دایمي شکړي هغه ته می شي کړي مرګ پوری کړي دلیل به څه دی دا حدیث ذکر کو و چې عبد الله بن عمر و چې کان رسول صلی الله علیه طریقه وا يرفع يديه احدهم كيف اذا افتتح الصلاه كلام دې مون شروع پلان خلکو ټول وي سبحان الله ولې څنګه حدیث مکه پورک مکه به زمونږه مسله را روانه ناغي ته تاسو چې منسوخ شوی ده دا نیمه مسله چې د کوم چې مذهب سره برابر دغه به همیشه د پر ثابتي او زمونږه هغه منسوخ کی د ظلم نه دي زیاتې نه کته سوې دي بارک خصفه ظلم او زیاتې او گمراهی الله دې موږ دین لري ساتي حدیث ابو حمید الساعدی رضی الله عنه هغه یو پیر ناسو او لس صحابه سره ناسو وی موږ ونه کوم د رسول سم په طریقه هغه ته وکړه موږ شروع کو نو د اولنی تکبیره سره طرف ولدین وکړو د رکوع سره رکوع چې پاسې دی وکړو دویم رکعت د دریم تر پاسې دی وکړو چې سلام وګرځي صحابه ته چې صحیح خبره هم دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم اقرار دی د ټولو صحابه چې دغه شان بچا موږ کو رسول صلی الله علیه وسلم به موږ کو او دغه شان چې مالک ابن حویرث سره حدیث ته باقي کوم امام بخاری او مسلم وروړي چې رسول صلی الله علیه وسلم رفلدین کول دغه شان چې امام عطا ابن ابي رباح د امام سی استاد امام ابو حنیفه هغه وی یو پیر زف عبد الله ابن زبیر پسې ولاړم عبد الله ابن زبیر پیژنې کړه زبیر دان زوی زبیر دان د رسول سم سره ساندوی دی او رښتیا سرم ده په دغه نسب کې او ساندوی هم دی به دغه زوی دی نو چې انسان د وشل صحابي زوی دی نه امام عطا بن رباح او چې عبد الله بن زبیر چې کله موږ کوونو د تکبیر تحریمه سره رفلدین کړو د موبایل بند کایي تکبیر تحریمی سره رفلدین کړو به د رکوع سره به چې رکوع را پاسېدو به چې دویم رکعت دریم تر پاسېدو وی ما وته چې د تا چې کوم موزیک وی ما ته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر موزیک کو او زه سره ولاړم دغه شی موزیک وی به مونږ ته وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل هغه به دې شی موزیک کو دا بس کې سوي رسول الله د مرګ پورې دا کار کړی کنه دا حدیث رسول الله د مرګ نه بعد بیانې یعنی د مرګ نه بعد به دوی عمل کوي چې صحابه به کې کومه ده چې د مرګ پوری شوی دی کنده دلیل والا نه ځکه موږ وایو د بعضو منسوخ شوی دی موږ وایو سند د زمکه نه عرش ترسي او دوی منسوخ دی عبد الله بن امام عطا بن رباح وی
ما عبد الله بن زبیر دی عبد الله بن زبیر وای ابوبکر صدیق وای ابوبکر صدیق وای ما رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم ته چا خولې موږ جبريل عليه السلام جبريل ته چا خولې عرش ول رب خولې وای منسوخ ته اسانه خبره ټول منسوخ مو رواج خبره ختم شو نه دی مثلا سریه ساتي وائل ابن حجر دا حدیث ته او امام ابو داود راوړ امام ترمذی راوړ پای کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم مالي درو او وائل ابن حجر دا صحابي دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په اخري جون کې ملاو شو او امام رسول صلی الله علیه وسلم دلو چې هغه منځ کې رفع الدین کول امام بیهقی امام بخاری وی صحابو په ټول رفع الدین کو یو صحابي دي چې هغه رفع الدین نه دی پرې خو دي صحابي نشي چې هغه رفع الدین پرې خو دي ټول کړي یو کس دا خبره کوله د باز کسان دا کم چې خبره نه مانی نو دوی سره به خبرې ډيري وی سیدا د تاسو چې کوم حدیثونه خای سیدا د شتي خدا فعلی دي فعلی څه مطلب دی یعنی دي کې دلی چې رسول سم کړی آیت سره قولی شتي چې رسول سم ویلي چې وی کوي عجیب خبره چې فعلی او د رسول سم حدیث راځي فعلی قولی وبکې ها بس راوړي چې رسول سم کوي دا خبره وکړه په جواب کې ته مونږ وی چې خاصه سیدا ته مانځي ته چودري کې تکبیر تحریمی سره فریدین کې ویاو ما ته به قولی حدیث خو یې کړه ته به کوم قولی حدیث کې ته هم ځاله فعلی پس روانه خیر خبر روانه نه وی خایا دا ارمان من پوره کو الحمدلله د الله په توفیق سره دغه انسانانو قولی وته مخایو خو منی نه ګوره درته مو وایو قولی به وته مخایو خو بیا بل خبر را شروع کی د بو چې بوتانی په ترخونه کې خو دي نبی بس کو به دغه جواب ګورو بیا بل را شروع کی لنډ د چې په خله سپانی شي ویل چې نه منم رسول سم طریقه واغې له سبانی جوړه حدیث امام زیلعی دا حنفی مولا تیر شه د کتاب نصب الرایا باغی کې وای او دا روایت راوړل دا امام بیهقی راوړل چې عمر رضی الله عنه پر راغه باز کسان په جمعات کې ناس د رسول سم په جمعات کې چې څنګه جمعات ترغه د کسان وریدو وې دي سمونه کوم لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړه او موږ ته خوله هغه ته وکړه وی موږ یو کو په اول کې رفع الدین کړو د رکوع سره کړو رکوع نه بعد کړو دویم چې دریم طرف پاسېدو وی د منځ په اخره کې وی او دې ته وکړي کان یصلی بنا ويأمر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم بدیسي موږ کو او موږ ته ویلو وی ديسي کوي نه دا قولی شو کنه شو لنډه ده د رسول الله چې صلوا کما رایتمونی اصلي دا قولی نه شو وی چې څنګه کوم ديسي کوي کنه نو تاسو په رفریدین دي تاسو رفریدین کو خدای شي بس کسان دي خبره نه مې خو تاسو مې دې لپاره وکړه که سبا لپاره څوک د خبره کینې چې دا سره وي او د حدیث تعلق د حدیث سره نو د حدیث ګورځن سره یاد ساتي یو حدیث ډیر عجیب حدیث دی امام طبرانی راوړل او شیخ البانی په سلسله صحیح کې راوړل صحیح حدیث دی عقبه بن عامر رضی وی چې کله یو سړی رفریدین کوي په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په یو پیرو چتول وسره لسنه کې نه ملوي او زما کسان تباشو کمی چې نه کوي څنګه تباشو سلنی کیانس په یو منځ کې به چې سره سنت یو ځکه چې یو نیم سل شو بیا بل زر په زرګو نه کین روزانه دوی نه پاتې کیږي تبین نه په زرګو نه کین په قران کې رتم د ثابتول شم د الله په توفیق سره چې ورفردین باندې لس نه کینی په قران کې دا خبر راغلی شربې چې په قران کې دا کوم ذکر راغلی چې ورفردین لس نه کینی الله په قران کې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چې نیک عمل وکړو الله ول لسند ثواب ورکړي نو د رسول په طریقه عمل کول د نیک عمل نه د قران نه ثابت او د حدیث په کې مواله صحیح حدیث په یو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی بالکل صحیح سند دی په جزء رفردین کې دا راغلی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه ورځ ناسو او یو کس راغی موږ ذکر رفردین په کوونه کړو په کانی وښتې سو رفردین کوم منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم برفردین کول د باز دلیل او ځان سره یاد ساتي صرف اشاره مو ته وکړه نور کې تفصیلی مسله وای نو ان شاء الله تفصیل دومره کولای شي چې بده باندې شیخ خالد ګرجاکی رحمه الله هغه بده باندې یو کتاب لیکلی تقریبا 300 آثار او د رسول الله حدیثونه بده خبر وړي چې رفع الدین د سنت طریقه ده 300 دلیلونه آثار دایره جمع کړي وای ګره وړي چې دا 300 شمارول چې شروع کوو به باندې سور بیانونه کی اسمو درسونه به کی به مې سره دینه بعد نه کی نو پزړه کې وېسي چلی ها رکوع چې دی وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راضی لم یشخص راسه ولم يصوبه ولكن بین ذلك رسول الله د سر نه دی ټیټو او نه به چته د بس کې چې رکوع لړ شي د سر یې چت نیولې
بس کسان بالکل ټټ کړي، بس کسان د عمله دي کته دي بولی، بس کسان دي معمولی به د سره ټټ شي ته جو عمله درلې. او دا ټول طریقې غلطي دي. ملا به بالکل سیده کې اواره وي کې رسول سم به عمله دي سواره کو چې به خود او به ته خو دي خوانت او سربه نټیټه او نه به سیده کې بالکل منس کې وي. او لاسونو سره بسکه قبض بکې د زنګونان په دې لاسونو ونیسي. لاسونه د باز قسم رکوع په ټیم کې د لاسونو په دې زنګونانو اسی کې دي دسي اګدي په نه د زنګونانو په مضبوط ونیسي. او په دغه ټیم کې د ذکر وو سبحان رب العظیم چې دا صحیح مسلم کې د ذکر دی یا اللهم لك ركعت وبك آمنت الى اخره، یا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، یا سبوح القدوس رب الملائکه والروح. او رکوع چې کې مطمئنه وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته سویلو ثم ركع حتى تطمئن راکع. رکوع به کې چې مطمئن دا باز کسان څنګه رکوع کوي سره کته کې بیا پاسي. او دا به ان شاء الله د درس په اخر کې تطبیقیم تاسو ته خایو چې محمدي مون څنګه دی او دا ټونګي وهل څنګه دي دا تاسو ویني. او تاسو کې دلیل ته معلوم نه، دلیل ته معلوم نه کنه خو صرف اسی وی ګورو چې تاسو له سوي چې کمی موږ بس صحیح. دا غینه بعد بیا رکوع نه چې پاسي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده به هغه سره بیا له شنو اوچت کی ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا حدیث کې وسره غلي ایو کې وسره غلي چې به ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا كعبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الى اخره. دا دواب هو توجه ثابت ده. خود رکوع چې پاسي رسول صلی الله علیه وی تیسه به ودرېږي چې خم مطمئن شي. ها زموږ د خلکو پاسې دي نه دي کې سره رکوع سره چت شي نه دي به کوم ځای کې پراته به به سجده کې پراته دي. دې کې مسلې ته به اشاره وکړو چې الله سبحانه په کوم ځای دی رکوع بعد. او په دې باندې موږ یو بیان هم کړی او موږ چې په دې مسله کې د حق پرسو منځ کې اختلاف دی او دومره غټه مسله نه ده یو بل ته به سره بدعتي نه شي ویل خو چې چا به کوم دلایل زړه مطمئن شي. او الحمدلله زمون زړه په دې خبره باندې مطمئن دي چې د رکوع نه بعد لاس په سینې خو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. په دې دلیل وائل ابن حجر نووي امام نسائی ابن خزیمه د روایت راوړي کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا كان قائما في الصلاه رسول الله چې په منځ کې همیشه ولاړو نو دا خیبه په ګسه خو دا ولالته کې عام دي رکوع نه بعد هم سره ولاړی کنه پروتي کناشي قائما نشي عام تکربه پرې عام پرې ده و چې څوک وایي چې دا جدا دي دا جدا دا جدا اب دلیل خو دلیل په دې باندې نشته. یو حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله حدیث ته دا ډیر عجیب حدیث دی امام بخاری او مسلم راوړي وی رسول سم بکل نه کړی د رکوع نه پاسې دومره به وګت شو دومره به وګت وی موږ وایي چې قد اوهم رسول سم که خطا شوی دا هغه کې سو دي ګمان کې دي چې زه د رکوع نه غولنې رکوع نه مخکې چې کوم قیام د باغی کولاړې ما وسوال لري صحابه چې پر رسول سم باندې دا ګمان کوي نو دا په دې کې چې رسول سم لاسونه دي شي خو دي ځکه خو دا وی که رسول سم لاسونه دي سیده خو دي ځوان ناغه دا ګمان کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم کې خطا شوی نبی خو ګمان نه کېدو کنه به خو ته پته چې رسول صلی الله علیه وسلم سیده خو دي خو د رکوع نه بعد ده کنه ناغه چې دا ګمان کوي پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې په دې کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د رکوع نه مخکې لاسونه دي سیده د رکوع نه بعد لاسونه دي سیده په دې حدیث کې سره سوچ کې خبره وته واضح شي. نور په دې باندې الحمدلله موږ سره روایتونه شته او دا مسله موږ خو په تفصیل سره ذکر کولای شو موږ باز درسونه کې ذکر کړی دغه ته رجوع وکړي دغه نه بعد به سجدي لاله شي ثم مسجد حتى تطمئن ساجد رسول الله صحابي ته وی سجده بوله او خو مطمئنه سجده بوله. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله ما ته امر کړی چې په وو اندامونو به سجده لګي دا وو اندامونو کم یو دي تندې د پوزي سره یو دوه لاسونه دوه زنګنان او دوه خپې یعنی د خپو د ګوتو د سرونه د وشو په دې وو اندامونو باندې سجده لګول لازم دي قصدن عمدن چې کوم سره بده یو اندامي وچت کو دغه سجده نکی چې سجده نکی دغه رکعت نکی چې رکعت نکی دغه مونږ نکی لا لاسونه بکیدي حدیث کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر مفترش نه به خورول دي سینه او حدیث کې راځي چې رسول الله دینه منع کړی وی لا سنگلی په سجده کې د سپی د سنگلو په شان مخ وروي سپی چې کینه سنگلی چې خوري کړي د سنگلی په دې چې د بس کسان چې پراتی د بری سینه لګي دینه منع راغلی د دینه منع راغلی دا چې دا مټ انسان دی اړه خو دې سیټ پوری شو لګي ترخونو پوری دي جوخ کړي د بس کسان د مټ دې جوختی کړي او بیا د سنگلی دای په دې مټو پوری جوختی کړي او بیا د ورانانی د خېټ پوری جوخ کړي نو سم د سیته وي چې چا تړلې مضبوط
او دا هغه سره کې چې کسلان سس غونډه کې درې منځ دي چې دغه سره نه دا غلطه طریقه ده. صحیح طریقه د سجدي ده چې سجده به ولګي په دې وو اندامونو. او حدیث کوي چې رسول الله بدل کول او کړي دي ترخونه د سپینواله به ښکارېدو. خدا په هغه وخت کې بل کولاوي چې کله سره ځان لمونځ کوي یا امام دغه چې واست په صف کې د لاسونو کولاوي دا بس قسم دي خلک به تنګي نه. یو دا طریقه. دویم د دې ګوتو سره بس کې رسول الله چې بسجده ولګوله امام ابن خزیمه رحمه الله دا روایت راوړي رسول الله د ګوتې دي جوختي کړي وي نو سجده چې ولګي د ګوتې به دي جوختي کې او دې ګوتې به قبلي ته سي قبلي ته مخامخ وي. دا بس کې څنګه چې سجده ولګي د لاسونو دومره کولاو کې چې د ګوتې دي الټه شي نو ګوره د سجدې نه ووري دي. دا غلطه طریقه شو. سجده چې ولګي داسي به سجده چې ولګي نو منځني سجده بلګي تباز کسان دومره لدی چې وګد شي ته به چې وده پروت دی او نن مې چې منځ کې یو کس سره ولیدو سنت کول نو دا یو صف ته کنه دې صف نه اخو د قران الماری پرته دا غ صف د قران الماری پرته چې وګد شي بالکل وده دی لکه ته چې پروت. دا غلط طریقه. دا بس کسان سم دي سره ټول شي دا جسم ټول دی وب سره لګیدل کسان چې لکسات مخکې مونږ دا غلط طریقه. منځنۍ سجده بولګي خخ کولی کولا او سجده بولګي لاسونه به کوم ځای سره کې د غوګونو سره یې خو دی شي او د دې وګو سره یې خو دی شي. د دوه طریقې ثابتې او دغه ټیم کې به دوا وي سبحان رب الاعلى دا ذکر اللهم لك سجدت وبك آمنت الى اخرها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. او دې نور دواګانی دي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي و اما رکوع چې دنو فعظموا فيه الرب په رکوع کې به د خپل رب تعظیم وای او په سجده کې چې دنو فاجتهدوا في الدعاء دعاګانې ډېرې وای. په سړي باندې سړي سره نه سوځي چې بوډای شي دا ویا کالو شي هغه د سبحان رب الاعلى یادي. یو حدیث کې راځي رسول الله وایي چې کله انسان په سجده کې نو الله ته نږدې پروت دی په دې ټیم کې دی الله ته بالکل نږدې چې صد دوا کوي الله ولا قبلې چې سړي ته دوا نه یاد دی بس دوا وکي. دا دومره برکتي وخت په دې ټیم کې دواګانې ډېرې کوي. یو دا مسله سره یاد ساتي چې دا شاته د خپې چې دی سجدي په دې ټیم کې د دې سره وسکه نه دا بدوانه یو ځای کې دا وسکه یو ځای به کې عائشہ رضی الله عنها وی زه په دې شپې پاسې د منو تیارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور کم زیګره نو دا لاس مې دي سی وهل فوجدته ساجدا رسول الله ملا سولګي په سجده کې پروت راسا عقبيه دا خپې چې دینه د یو ځای کړی وي راسا عقبيه دا دوه خپې یو ځای کړی وي ځکه چې دا چې ملا سولګي د خپې دي جوخته وي دی او بس پوند لګیدلی او دا ګوتی به رسول الله رحمتي کړی وي دا ګوتی به قبلې ته کړی وي واضح شو دا طریقه کنه. دا بس کسان دوه خپې په یو بل پاسې دي شي دا غلط طریقه ده. دوه بس کسان د خپې دي چې دوه کولاو کی یو خې طرف ته بوزي بل ګس ته بوزي او دا غلط طریقه ده. الا نه چې سړی معذوري جسمي غټي یا مثال دا چې نه جوړي تکلیف وته نه غیس خبره نه ده. سجدې نه چې کله پاسې الله اکبر به وي رسول الله حتى تطمئن جالسا به مطمئن کینی او که باز خلک دی ولیدو نو سری لرو چې کړه نه چې واپس لاړ شي او په دغه ذکر به یو ذکر و دا واجب دی رب اغفر لي. امام ابو داود رحمه الله حدیث راوړي چې رب اغفر لي بعض روایتونه کې راغلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. امام ابو داود او ترمذی دغه حدیث راوړي دا سره ویل پکار دي. بیا چې کړه دغه ته پاسې دا دویم رکعت ته نو په دغه ټیم کې جلسه استراحت کول د سنت طریقه ده. جلسه استراحت به همیشه نه کې او همیشه به پرېدم نه کله به کې او کله به نه کې کله به کې کله به نه کې بس کسان واجب کړی ده. بعضو کسانو بالکل د دې خلاف لګي نه کله به کې او کله به نه کې. جلسه استراحت ته وي چې کله د سجدې نه پاسي الله اکبر لک سات بکینو خو مطمئن بکې دا بس کسان لناس نه چې بیا پاسي نه لک سات بکینو ډیر به وګديږي نه بیا به پاسي دغه ته دا دویم رکعت او د دې څه فائدہ لري کې ناستو چې معلومه ها چې پاسېدو کې وته سانتي تشریح سپینګری چې پاسې دویم رکعت ته غریب یو لاس ولګي او بل لاس ولګي او پاسې دی نشي خو چې دې کینه او بیا پاسې بیا بہت اسانه کنه به اسانه بیا بہت اسانه په سنت کې ټول خیر او خیر. دویم رکعت هم دغه شانو کې لکه څنګه چې اولنې رکعت به په منځ کې لنډه قاعده راشي. لنډه قاعده ته بکینه التحیات به
دغه ذی پور اشهد ان لا اله الا الله پورې چې دغه دی پوره کو نه په دغه ټیم کې به جلوس ته کم ټیم کې چې انسان په تحیات کینی دوه سجدو په منځ کې کینی د دې ناس دوه طریقې دي یو دا طریقه د امام مسلم امام ابو داود د حدیث راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې بکره کیناستو نو دا خیلاس خو په دې ورم باندې پروتو او دا ګس هم په دې ورم باندې پروتو نو دوه پنځه کومه پراته دي په دې ورانانو باندې پاسه پراته دي او دویمه طریقه ده چې خیلاس په رسول صلی الله علیه وسلم په دې ورم باندې پروتو او په دې ګس لاس باندې د زنګون د سترګې نیولې و دا زنګون چې رامات شي د ورونو د پندې په منځ کې نبی چې په دغه ځمه لاس کې د سترګې ده نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځمه لاس یې خو ده د دوه طریقې د خپو سره بسکه نه د خپو سره به دوه طریقې یاد ساته افتراش او تورک په لنډه قاعده کې بس چل کې اولنی قاعده چې دی کې افتراش کې او افتراش دی ته وي چې خیخ په ودره او غسه بسمله او باغی ولا پاسه کېری کسه بسمله او باغی بکینی او د خی بسکی و بدره خو څنګه به ودره د ګوتی بولرمات کې چې ګوتی قبلی ته شي واضح ده کنه ان شاء الله درس په اخر کې به یو کسو کې تاسو پته وري او په دې اخرنی رکعت کې سلورم رکعت کې تورک به او تورک په هغه منځ کې به کم کې چې دوه قاعده راځي لنډ او اخرنی قاعده کوم شو مسبخین مازیګر ماخام او مسوتن سحر په منځ کې نشي چې سحر منځ کې یو قاعده ده نه پای کې تورک نشته کې به افتراش کې څنګه طریقه موږ خو تورک څه ته وایي تورک دوه درې طریقې او د رسول الله حدیثونه چې د کوینو دا ملغلری به تاسو ته ملوي دا طریقه څو خپل دین دی درې طریقې دي تورک اولنی طریقه ده چې غسخ په خیخ په ودره لکه څنګه چې دا او دا غسخ په سمله او د دې خینه به لاندې وباسي د خید دې پندې نه بلاندې وباسي دا واضح ده کنه عام خلک کوي دا یو طریقه د رسول الله ثابته دویمه طریقه د رسول الله په تورک کې دا ثابته ده چې دا خیخ په دا بسمله او غسه بسمله او د دې خینه به لاندې وباسي زموږ په ملک دا طریقه د رسول الله ثابته ده خو چا پوری خاص کړی ده د تورسرو د پاره دی د حدیث کې تورسره ټکی راغلی خو نه تورسره نه خو مولوی صاحب چې دا تورسرو د پاره عجیب خدریمه طریقه څه ده د خیخ په بستا ولاړی دا غسخ په بسمله او دا به وباسي خو د پندې نه ولاندې نه وباسي د پندې او د ورون په منځ کې به وباسي پوه شو به دا خیخ په دې به ولاړی او دا غسخ په وروالی نو دا پندې او ورون د نو بدی کې به دي شي وباسي او دا طریقه دا چې د پر ډېر خرج دردونه پیي د دې سره درک بالکل درګونی سراخ کو دي شو ډېر خوري طریقه دی خو رسول الله سنت دي زړه به خوشاله بل چې د خپې درګونه سدي تشراح کو دي شي چې د سړي د سکون ملو شي رسول الله ټول طریقې د پوره کړی چې د امت لپاره اسانتي چې کومه طریقه ده اساني اقشانو کا یو ورځ د خپل دردونه ډېر دي دا طریقه وکړه یو ورځ نه دی دا بلوکا درې طریقې د رسول الله په تورک کې ثابت دي ها ودلته مسله ده چې د ګوتې سره بس کو د حدیث کې دا راځي عبد الله بن عمر د حدیث امام مسلم راوړی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم دا قاعده رسول الله چې بکلم په تشهود کې کیناستون دا اول نه د ګوتې نشي برنی ولې دا اولنی مسله خدای ثابت شو چې ګوتې به د تشهود د اول نه واره د اخره پورې نشي او چته دغه شان دا مسله ثابت شو او دا چیلنج دی تحدي د قیامت پورې ده مونږ ته څوک دي چې نشي ثابتول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه صرف اشهد ان لا اله الا الله سره د اوچته کړي او به کته کړي د سره شتینه د اوچته کړي د اول نه د اخره پورې ځکه دا دوا لپاره دوا کې خلک لاسونه اوچته کېندي شي نه دا یو کو دي چې اوچته کې دا لاسونه چې رسول الله په دوا کوله په خطبه کې به دوا کوله نه دا ګوته به دي شنولې وای لاس به وجي د دې مطلب چې لاسونه نیوري د عرب خلک به تاسو دې چې استغفار کوي د په لار روي د ګوته دي شنولې دا ولي نوري د لاس وجه تکړی موږ دې نه یو خبر حدیث الله سبحانه وتعالى دواګانی قبلې نه دا ګوته به ونیسي د حدیث کې درځي چې رسول الله دا ګوته لګه ټیټه نیولې دا بس قسم بالکل دې نه غنیولې دا صحیح طریقه نه دې معمولی ټیټه به نیسي دریم دا چې په حدیث کې درځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د ګوته ته قتل په منځ کې په ټول منځ کې به سجدي ته ګوري او په دې ټیم کې به کوم څه ته ګوري د ګوته ته ګوري دا درې مسلې شو په دې ځکه او به غیر بل مسله ده چې دا بلقي کنه به لقي نو دوه حدیثونه دي کې راغلي عبد الله بن زبیر نو حدیث ته امام ابو داود او نسائی راوړي وایي چې
كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بداني ولي وديس ګور په دې حدیث کې د حرکت ذکر نشته صرف اشاره ده اشاره دی نیو ته وایي دي په بل حدیث کې وائل ابن حجر دا حدیث ته امام ابو داود او امام نسائی راوړل وی فرایته يحركها رسول الله ملیدلو ولا قوله به نو باز مولیم په اولنی حدیث عمل کوي او باز پر دویم کوي موږ ولې جمع کوونه چې دوه ثابت په دوه عمل وکړو نو ګوت دي سینیسه چې کوم ځکه دواره شلته لګړه قوا چې کوم ځکه دواره شلغه سي معمولی لقوا او لقول طریقې دا باز کسان چورلی دا چورلول دا کمزوري خبره دا باز کسان وی لقول دي ته وي خيته بوزه او قصته بوزه باز علماء قولم دي هنا حدیث کې راځي امام نسائی راوړي چې رسول الله دا ګټه چې لقول قبلي طرف ته چې سیده کې کته برکینه دا قبلي طرف کې بل دا چې صحابي لي يحركها رسول الله قوله دا قول دي ته وي دا چې دي کې خځه کته برکې دي ته خفض او رفع او برابرۍ کې دي صحابي به ویل چې رسول الله سم ګوته کته کوله او برکوله دي څه به ویل خو هغه دي څونه وي ولا قوله به او لا قوله دي ته وي دي دا قول نه وي ګره دي دوه کته کول برکول وي او دي دا قول وي چې دي سړي نوري دي تم نه دا مختصر دا ما هغه طریقه ذکر کړی چې دا ګوته به د دې سره بسکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وي تشهود چې کله اخرین تشهود کې نه صلی الله علیه وسلم به رسول الله درود وي دا غینه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دوا ته معلومه غوک او غوړه دوا غدا به کې من نه روي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال نداد دوا رسول الله په دې امر کړی به صحیح مسلم کړی ډېر قیمتي دوا دا به وای او به چې د کوم دوا یادې او کوم کې غوه یو به غوړه دوا ده او بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله بسراغه یا رسول الله غوړه دوا ته وخی دي دا غوته دوا خو کومه دوا ده اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تخكل خكل دواغاني اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه دا دواغاني بوچ سمره وي سمه د سره ټیم دا غینه بد سلام وګرځي به سلام ګرځول به وسو طریقې یو کس با باز کسان بنن وای چې دا سې چلې چې سو طریقې د سو طریقې چل داري چې خبره د رسول سم بیانول کی ځکه به طریقې ډیری او کله چې یو طرف تی راولي کنه به طریقې مرقې پکې نه به خو یو دنه کدا غین اوري چې به مذهب کې په مخ د رسول سم طریقه بیانو خپل دین دی نه سلام ګرځول به سو طریقې اولنی طریقه کوم چې مشهور د امام نسائی امام ابن ماجه د روایت راوړي چې رسول سم چې سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله کسو خې طرف ته السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله په دویم طریقه ده چې رسول سم سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خې طرف ته او ګس طرف ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بکینه امام ابو داود امام ابن خزیمه دا روایت راوړي په یو حدیث کې راځي امام ابو داود راوړي چې رسول الله دوه طرفونو ته وبرکاته سره وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلورمه طریقه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم با وی دي سی امام نسائی دا حدیث راوړي السلام علیکم ورحمت الله خې طرف ته وي ګس طرف ته السلام علیکم بس او پنځمه طریقه ده امام نسائی دا روایت راوړي چې رسول سم چې سلام ګرځو السلام علیکم السلام علیکم اسو طریقې شوي پنځه یادې کا نو ډیر خوش قسمت به عمل به پکې نماز بدل مزه درکې سلام چې ګرځي نو رسول صلی الله علیه وسلم صحابه چې رسول چې بکله سلام وګرځو نو موږ ته به درې نینګي د سپینواله ښکارا شو مطلب دا چې مخ بخه پوراړه السلام علیکم ورحمت الله داسې د باز کې السلام علیکم السلام علیکم پته لګي شاته کست د څه پته لګي هیڅ پته نه لګي دا غلط طریقه خدای باز کې څنګه سره لقي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا سره قول دي ځکه نشتی دا غلط طریقه ده باز کې څنګه چل کی السلام علیکم ورحمت الله بیا مخ وګرځي السلام علیکم ورحمت الله بیا مخ وګرځي دا سلام د څه لپاره دی سوال دی نه دا حدیث کې راځي سلام د دې لپاره دی السلام علیکم ورحمت الله پتا سو باندې کم چې خې طرف ته ناسي اے مسلمانانو او اے ملائکو السلام علیکم ورحمت الله پتا سو باندې اے مسلمانانو په ګس طرف چې ناسي او اے ملائکو نو چې سره وي السلام علیکم ورحمت الله دې سره و د ګوري سلام خو دې ویلې نه سلام به تر مخ ګرځول سره وي السلام علیکم ورحمت الله دې زیدوي او مخ دې سره وګرځو
او به دغه تفصیل او برکاتو دې سره چې دی د مختصر درس اختتام ته ورسېدو، ډیر مختصر، انتهایی مختصر، او زما په زړه کې ډېرې مسلې پاتې شوې. او زه په دې درس خوشحالېږم نه، خو دا د بعضو کسانو مطالبه وه چې موږ له یو بیان پکار دی چې په هغې کې د پوره د منځه طریقې چې موږ دې دا طریقه ټوله زده کړو. نو دغه راته موږ وښوه، او دا خالص د چا طریقه وه؟ دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه. الله سبحانه وتعالی دې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې موږ مضبوط ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې د قیامت په ورځ حشر زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړي. او څنګه چې الله په دې جومات کې یو ځای کړي یو، الله دې دغه شان موږ په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي.